أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدري زوی پورته کوي. دا هم قزمان ووژي. دغه 10 نفره چې ټوله د بني عبدالدار څخه وه او بیرغ یې پورته کاوه، اول تر آخره ووژل سوه. اوس په بني عبدالدار کې داسې څوک نسو پاته چې بیرغ پورته کړي. نو د دوی د کورنۍ یو حبشی مریی چې نوم یې ثواب و را د مخه سو او بیرغ یې پورته کوي. او دې مریي داسې ثبات او شجاعت ښکاره کوي چې تر خپلو بادارانو هغه چې د مخه ووژل سوه ډېر لوړ سو. تر هغو یې بیرغ لوړ نیولی و او جنګ یې کاوه چې دواړه لاسونه یې پرې سوه. د لاسو تر پرې کېدو وروسته پر بیرغ پرېوتی. بیرغ یې په غاړه او ځګر نیولی و. نه یې غوښته چې بیرغ کښته سي تر څو چې ووژل سو. پس له دغه څخه چې دغه مریی ووژل سو، د کفارو بیرغ پر مځکه ولوېدی او داسې څوک نه و پاته چې بیرغ پورته کړي. نو د کفارو بیرغ لوېدلی پاته سو. دغه د کفارو د بیرغ د جنگ په وخت کې د کفارو مشرانو سره وویل که جنگ پر دغه قسم روان وي زموږ شکست حتمی دی. موږ باید مسلمانان په بل شي مشغوله کړو. فیصله یې پر دې وسوه ویل څرنګه چې دوی زموږ پر بیرغ حمله کوي، موږ به هم د دوی پر بیرغ حملې شروع کړو. نو یې یوه ډله جوړه کړه او پر مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو بیرغ ورسره دی حملې شروع کړې. نو په میدان کې 2 مهم جنګونه شروع دي چې یو جنگ د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دی او بل جنگ د مسلمانانو د بیرغ پر شاوخوا دی. خو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ثابت او قائم پر خپل ځای ولاړ دی. مسلمانان د ده څخه دفاع کوي. په دغه وخت کې چې د جنگ شدت د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دوام لري، هلته د میدان جنگ په نورو ټولو نقطو کې هم ترخه جنګونه روان دي. د مسلمانانو پر زړو او بدنو ایمانی تجلی غالبه وي او د کفارو د لشکر په صفو داسې ورننوتل لکه د اوبو سیلونه چې په شیلو کې ځغلي. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې سر یې په سره دسمال تړلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره یې په لاس کې وه، دا یې ټینګ عزم او قوي اراده کړې وه چې د دغه تورې حق ادا کړي. په جنګ یې داسې شروع وکړه چې د کفارو په لشکر ورننوتی او هر مشرک چې په مخه ورځي وژني یې. د کفارو د لشکر صفونه یو په بل پسې نړوي. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه توره وغوښته او ما ته یې را نه کړه، زما په زړه کې یو څه ناامیدي پیدا سوه او د ځانه سره مې وویل زه د صفیې او د ده صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زوی یم او د قریشو څخه یم. زه تر ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د مخه ور ولاړ سوم او توره مې ځینې وغوښته خو ما ته یې را نه کړه او ده ته یې ورکړه. نو په والله زه به په ابو دجانه پسې ګورم چې دی څه کوي، په پسې یم. ابو دجانه خو اول هغه سور دسمال راویستی او سر یې په وتړی. انصارو وویل ابو دجانه د مرګ دسمال راویستی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د دشمن پر طرف ورهیسو او دغه شعرونه یې ویل: انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ان لا اقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول.
نو هر څوک چې د مشرکانو څخه په مخ ورتلی هغه یې وژئ. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي په کفارو کې یو ډېر جنګي سړی و چې زموږ یو زخمي یې نه پرېښاوه مګر ژر بیا و هغه ته ځان ورورساوه. او اوس دغه دوه چې یو ابو دجانه دی او بل دغه مشرک دی په میدان جنګ کې یو و بل ته سره ورنږدې کېږي. ما و الله عز وجل ته دعا وکړه چې دوی سره مخامخ سي. څو هغه و چې دوی دوه سره مخ په مخ سوه. اول مشرک د تورې واری پر وکړي. ابو دجانه د هغه واری په خپل سپر سره وګرځاوه او بیا ابو دجانه توره پر پورته کړه. داسې سخت یې وواهه چې په دغه اول وار یې ووژي. بیا نو ابو دجانه د کفارو په صفو ننوتی تر څو چې هغه د ښځو و مشرې او قومندانې ته ورسېدی. تاسې پوهېږئ چې ښځې همیشه د لښکر تر شا وي. یعنی ابو دجانه رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ او وهلو کې د کفارو تر لښکر ووتی. ابو دجانه نه دی خبر چې دا ښځې دي. ابو دجانه وایي یو انسان مې ولیدی چې د خلقو مخان یې په منګاچو ورڅېرل. زه ورته ودرېدم. کم وخت چې مې توره پر پورته کړه چیغې یې کړې. که مې کتل هغه ښځه وه. نو مې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره تر دې مکرمه وبلل چې ښځه په ووهم. بیرته مې لاس را وګرځاوه. ورونو هغه ښځه هند بنت عتبه د ابو سفیان زوجه وه. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي ما ابو دجانه ولیدی چې توره د هند بنت عتبه پر سر پورته کړه او بیرته یې لاس کښته کړي ویې نه وهل. ما د ځان سره وویل چې الله او رسول الله پوهیږي چې ولې یې ونه وهل. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تورې حق ور ادا کړي. دونه کفار یې په هغه توره ووهل چې واقعا هم توره د ډېرو وهلو څخه کږه سوه. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې ابو دجانه توره واخیسته نو ما دا نیت وکړي چې زه باید د ده معلومات وکم چې دی څه کوي. آیا رښتیا د تورې حق ادا کوي که یا؟ نو مې کوښښ کاوه چې په جنګ کې د ده پر شاوخوا یم چې ویې وینم چې دی څه کوي. او ابو دجانه هم په اوسپنه پټ او پوښلی و. یعنی خول او زغره یې اغوستې وه. مخ یې نه معلومېدی. نو کعب ابن مالک وایي ابو دجانه په دغه جنگ کې د یوه کافر سره په وهلو اخته و. د جنگ په مابین کې کافر په دې پوه سو چې وژني مې. نو کافر چې پر آس سپور و ځینې وتښتېدی. الا یې کړه ځکه مرګ یې په سترګو ولیدی. ابو دجانه تر شا په پسې دی. توره یې پورته کړه. کافر یې پر سر په وواهه. د ابو دجانه د ډېره قوته کافر دوه ځایه سو او توره د هغه تر آسه ورسېده. کافر د آسه څخه دوې حصې ولوېدی. کعب رضی الله تعالی عنه وایي ابو دجانه د خپل مخ څخه خول پورته کوي او ماته وکتل. ویل څنګه بولې یا کعب زه ابو دجانه یم. دا د احد په ورځ د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د جنگ یوه نمونه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تورې حق یې څنګه ادا کړي. او حمزه رضی الله تعالی عنه هم د زمري پر قسم جنگ کاوه. د دشمن د لښکر په مابین کې ولاړ دی. داسې وهل او حملې کوي چې مثل یې نه دی لیدل سوی. د کفارو پهلوانان د ده د مخه څخه داسې ځغلي لکه د زورور باد څخه چې د درختو بلګونه ځغلي. سره د هغه چې د بیرغ اخیستونکو په وژلو کې یې برخه واخیسته خو د کفارو په نورو پهلوانانو یې هم داسې کارونه وکړه چې چا په چا نه دي کړي. تر څو چې په داسې حال کې په شهادت ورسېدی چې د جنګیالیو پهلوانانو په مقدمه کې و. مګر هو حمزه رضی الله تعالی عنه داسې ونه وژل سو لکه پهلوانان چې په میدان جنګ کې مخ په مخ وژل کېږي، بلکې داسې په خیانت سره د شا د طرفه ووژل سو لکه پر هغه نامتو قهرمانانو چې په تاریکیو کې د شا د طرفه حمله کېږي. د حمزه رضی الله تعالی عنه قاتل وحشي ابن حرب وایي زه د جبیر ابن مطعم ریی وم. هغه مطعم چې اکایه د بدر په ورځ د مسلمانانو د طرفه وژل سوی و. کم وخت چې قریش د احد و جنگ ته تله جبیر ماته وویل که تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حمزه زما د اکا په عوض کې ووژي ته آزاد یې. وحشي وایي زه چې یو حبشي ځوان وم
او په نیزه مې داسې ویشتل کول چې ډېر لږ به زما واری خطا کېدی، نو مې دا سودا قبوله کړه او و احد ته د خپلې ازادۍ دپاره راووتم. اوس چې دوه لښکره سره مخامخ او یو ځای سوه، نو زه د جنګ و میدان ته د حمزه د وژلو دپاره ورداخل سوم او په هغه پسې ګورم. کم وخت چې مې دی د خلقو په مابین کې ولیدی لکه هغه قوي اوښ چې خلق یوې او بلې خوا ته چپه کوي. ورونو، دا د وحشي وینا ده، زه را نقلوم، که نه زه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په باره کې داسې مثالونه نسم ویلی. او په هغه کتاب کې چې زه دغه بحث ځینې را نقلوم هم عینا دغه الفاظ لیکلي وه. نو وحشي وایي هیڅ شی یې مخ ته نسوای درېدلی، وایي په والله ما د ده دپاره ځان تیاراوه او دی مې په کار و. نو به د یوې درختې یا یوې ډبرې تر شا پټ پټ کېدم چې ما ته رانږدې سي او وار یې پر وکم. په دغه وخت کې سباع ابن عبدالعزا تر ما ور دمخه سو. حمزه رضی الله تعالی عنه چې هغه ولیدی ویل را دمخه سه یبنه مقطعة البذور، یعنی د چولکیانو د پرې کوونکي زو را دمخه سه، ځکه د دغه سباع مور کوچنیان سنتول. وحشي وایي سباع ابن عبدالعزا یې داسې وواهه لکه سر چې په خپله په هوا سو. وحشي وایي خپلې نیزه مې څو واره وښورول چې د خپله نښانه څخه مې ښه اطمینان حاصل کړي، نو مې پر ور وغورځول. نیزه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شا ننوتل او تر نس یې ووته، خو حمزه رضی الله تعالی عنه نه ولوېدی. نیزه یې په نس کې ده، خو بیا هم غزار نه سو، مخ یې راواړاوه او زما پر طرف را رهي سو. وحشي وایي ما خپل مرګ ولیدی، نیزه یې تر نس وتلې ده او دی زما پر طرف را رهي دی. وایي پوه سوم چې اوس نو ما وژني او په بیره کې سوم. کم وخت چې ما ته رانږدې سو غزار سو. ما هم تر یو څه وخته انتظار ورته وکړي چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی. ورغلم، هغه خپله نیزه مې واخیسته او د جنګ میدان مې پرېښاوه، ځکه زما د بل چا سره کار نه و. زما ازادي د حمزه رضی الله تعالی عنه په وژلو پورې تړلې وه او هغه کار مې وکړي او دی مې د دې دپاره ووژي چې زه آزاد سم. او کم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړو زما مالک زه آزاد کړم. سیدنا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا د مسلمانانو د میدان جنگ مشهوره قهرمان په دغه طریقه سره شهید کړه سو. انا لله و انا الیه راجعون. د دغه لویه تاوانه او شدید خسارې سره سره چې د اسد الله او اسد رسول الله حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه په وژلو مسلمانانو ته ورسېده، بیا هم مسلمانان پر ټوله میدان جنگ مسلطه وه. ابوبکر، عمر ابن الخطاب، علي ابن ابي طالب، زبير ابن العوام، مصعب ابن عمير، طلحه ابن عبيد الله، عبد الله ابن جحش، سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده، سعد ابن ربيع، انس ابن نضر رضی الله تعالی عنهم اجمعین او نورو د دوی په مثل اصحاب کرامو داسې جنګ کاوه چې د مشرکانو عزم یې ورمات کړي او اوږې یې رېږدېدلې. د احد د ورځې د اسلامي قهرمانانو څخه یو هم حنظله دی. حنظله رضی الله تعالی عنه د هغه ابو عامر الفاسق زوی دی چې لږ مخکې یې بیان درته وسو. حنظله په دغه شپو کې تازه واده کړی و. د شنبې په ورځ سهار چې یې د جنګ غږ او نارې واورېدې د خپلې ښځې د غېږې څخه ووتی او فورا د جهاد پر طرف رهي سو. کم وخت چې میدان جنگ ته ورسېدی د مشرکانو د لښکر پر طرف ورهي سو. د مشرکانو د لښکر په څپو او قطارو کې په جنګ کولو ورهېدی تر څو د کفارو مشر ابو سفیان ته یې ځان ورساوه. قریبه وه چې ابو سفیان ووژني، خو الله عز وجل د هغه تر وژلو د مخه شهادت د ده په نصیب کړی و. پر ابو سفیان یې توره پورته کړه. اوس چې وهیه شداد ابن الاسود کافر پر ده واری وکړي او ده یې په شهادت ورساوه. لږ وروسته یا د جنگ تر تمامېدو وروسته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده مبارک جسد ولیدی نو یې وفرمایل ستاسې دغه ملګري ته ملائکې غسل ورکوي.
تاسې د ده معلومات وکئ چې وده ته څه پېښه وه. نو یې د ده د ښځې څخه پوښتنه وکړه. هغې ویل ده په دغه شپه کې یو ځای کېده وکړه او د جهاد غږ چې یې واورېدی بې له غسل کولو ور ووتی. او په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وده ته کتل مخ یې ځینې واړاوه. صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ولې دې مخ ځینې واړاوه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ده سره 2 زوجې د حور العین ورسره دي. سبحان الله. په 2 لحظو کې شهادت او بیا جنت په نصیب سو. دا د جهاد فی سبیل الله برکت دی چې هر څونه ګناهکاره انسان په 2 لحظو کې جنت ته رسوي. دا د الله جل جلاله سره بیع او معامله ده. هغه د غشو ویشتونکو ډله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه کوچني غره کښېنولې وه، هغو د جنگ په اداره او د مسلمانانو د لښکر په ګټه کې ډېره فعاله او مثبته حصه درلوده. د مشرکانو د لښکر د سپرو ټولۍ چې مشر او قومندان یې خالد ابن ولید او ابو عامر الفاسق یې معاون و، 3 واره شدیده حمله وکړه چې د اسلامي لښکر دغه چپه طرف مات کړي او د شاده طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي چې په دې ډول سره د مسلمانانو د لښکر په څپو کې بلبله او بې نظمي راولي او د کفارو د لښکر په مابین کې محاصره سي. مګر د هغه غشو ویشتونکو د غشو په ویشتلو په واسطه د دوی دغه 3 حملې ناکامه سوې او دوی به مجبوره سوه چې پر شا ولاړ سي چې دا د غشو ویشتونکو هغه اساسي وظیفه وه. د جنگ ژرنده پر دغه قسم ګرځېده چې دغه کوچنی اسلامي لښکر د جنگ پر ټوله میدان مسلط و، تر څو چې د مشرکانو د جنگي پهلوانانو عزم او همت مات سو. د کامیابۍ امیدونه یې وشکېده. د مشرکانو صفونه د مخ او شا د چپه او راسته طرفو څخه سره پاشل کېده. داسې معلومېده لکه 3000 مشرکان چې د 10000 مسلمانانو سره جنګیږي، نه د 200 سره. او مسلمانان ډېر شجاع او د کامیابۍ د یقین سره ښکاره کېده. پس له هغه څخه چې مشرکانو خپل آخرني کوښښونه د مسلمانانو د هجوم او حملو د بندولو دپاره وکړه، بیا یې هم د عجز او ناامیدۍ احساس کاوه. همت یې تر داسې اندازې کښته او مات سو چې یوه دا جرأت او دلاوري نه سوای کولی چې هغه خپل لوېدلي بیرغ ته دې ورنږدې سي، کوم چې د ثواب تر وژلو وروسته ولوېدی. هیچا نه سوای کولی چې دغه لوېدلی بیرغ پورته کړي. نو کفارو د میدان جنگ څخه پر شا تلل شروع کړه او ځینو یې وتیښتې ته مخ ونیوی. د کفارو هغه خپلې ټوله خبرې چې د ځانو سره به یې کولې هیرې سوې چې ویل د خپلو وژل سوو کسانو انتقام او بدله به اخلو، خپل نوم او نشان به بیرته لاسته راوړو. ابن اسحاق رحمه الله وایي الله عز وجل خپل نصرت پر مسلمانانو نازل کړي او هغه خپله وعده یې ورسره رښتیا کړه. مسلمانانو کفار وزغلول تر داسې اندازې چې د تورو په زور یې هغه خپل د اړولو تر ځای چې معسکر یا قرارګاه ورته ویل کېږي تیر کړه. د کفارو په شکست او ماته کې هیڅ شک او تردید نه و پاته. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خپل پلار څخه روایت کوي چې وایي په والله ما هند بنت عتبه او د دې نورې ملګري ولیدې چې لمنې یې پورته کړې وې او تښتېدلې او د خپل سامانو څخه یې هیڅ شی نه ورسره اخیستی. او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه رانقلوي وایي کوم وخت چې موږ د کفارو د لښکر سره مخامخ سوو، پس له لږ وخته څخه دوی په تېښته شروع وکړه، تر داسې اندازې چې ما په خپلو سترګو د کفارو ښځې ولیدلې چې د تېښتې په حال کې به پښې د خیمو په تناو کې بندې سوې او دوی به لمنې پورته کړې، هغه د پښو پایزیبونه به یې ښکاره سوه. په دغه حال کې مسلمانان تورې په لاس په پسې دي او ځینې یې غنیمتونه ټولوي. په دغه وخت کې چې اسلامي کوچني لښکر د بل وار دپاره بیا د مکې مکرمې پر مشرکانو ښکاره او واضحه داسې بری لاسته راوړی
چې د بدر تر بري او نصرت په کمه نه و. د غشي ویشتونکو د ډلې ډېرو نفرو داسې رسوا کوونکې غلطي وکړه چې د میدان جنگ وضع یې پر بل مخ واړول او مسلمانانو ته یې ډېر درانه تلفات ورسول. دغه د دوی غلطي قریبه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژل کېدو سبب وګرځي. دغه د دوی غلطي د مسلمانانو پر هغه شهرت او هیبت، پر هغه دبدبې او کامیابۍ ډېر بد اثر وکړي کومه چې تر بدر وروسته لاسته راوړې وه. موږ مخکې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه واضحه او شدید اوامر درته بیان کړه کوم چې دغه غشي ویشتونکو و ټولۍ ته یې صادر کړي وه چې ویل تاسې به په دغه غره کې پر خپل ځای ناست یاست، ستاسې زموږ د کامیابۍ او شکست سره هیڅ تعلق نسته، تر څو چې ما امر نه وي درته کړی خپل ځای به نه پرېږدئ. پر دغه شدیدو او واضحه اوامرو سربیره کم وخت چې غشي ویشتونکو ولیده چې مسلمانان د دشمن څخه غنیمتونه ټولوي، پر دوی هم حب د دنیا غالبه سو. نو ځینو نورو ته وویل غنیمتونه غنیمتونه، و څه ته ګورئ، ستاسې ملګري کامیابه سوه. د دوی مشر او قومندان عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوامر ور په یاد کړه او ویل ایا هغه مو هیر سوه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم درته ویلي وه؟ مګر ډېرو کسانو و دغه یاد آورۍ او امر ته غوږ ونه نیوی او ویل یا والله موږ ورځو چې په غنیمتو کې حصه واخلو. بیا نو 40 نفرو د دغه غشي ویشتونکو څخه خپل ځای پرېښاوه او د مسلمانانو د لښکر سره یو ځای سوه چې د غنیمتو په ټولولو کې حصه واخلي. په دغه ډول سره د مسلمانانو د لښکر شا بې له ساتونکو پاته سوه. هلته پر غره باندې فقط عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او 9 نفره نور د ده ملګري پاته سوه. دوی دا عزم او اراده وکړه چې موږ به دا ځای تر هغو پورې پرې نږدو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم اجازه راته کوي او یا به ټول وژل کیږو. کم وخت چې دغه غشي ویشتونکو خپل ځای پرېښاوه، دا د خالد ابن ولید دپاره یو طلایي چانس او موقع وه. په دغه وخت کې چې خالد ابن ولید لا نو مسلمان سوی او د کفارو په لښکر کې د سپرو د ټولۍ قومندان و. خالد د دغه ټوله جنگ په وخت کې د هغه خپلې ټولۍ سره نږدې و هغه غره ته موجود و کوم چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امر د مسلمانانو غشي ویشتونکي ناست وه. هر وخت چې به خالد د حملې او په جنگ کې د ګډون اراده وکړه، غشي ویشتونکو به دی او د ده ملګري په غشو ویشتل او د ده ټولۍ به بیرته شاته ولاړه. هغه وخت چې د کفارو پر بیرغ مسلمانانو حملې کولې، خالد د خپلې ټولۍ سره 3 واره کوښښ وکړي چې د بیرغ و کومک ته ورسي، مګر 3 واره غشي ویشتونکو د غشو په ویشتلو سره منع کاوه او نه پرېښاوه چې په جنگ کې ګډون وکړي. نو خالد ابن ولید او د ده د سپرو ټولۍ په ټوله جنگ کې معطله پاته وه. نه د غره د طرفه پر مسلمانانو ورتلای سوای او نه جنگ ته داخلېدای سوای. مقصد دا چې دغه غشي ویشتونکو د احد په غزا کې ډېر اهمیت درلودی. د میدان جنگ ډېره مهمه نقطه یې نیولې وه. اوس چې غشو ویشتونکو خپل ځای پرېښاوه او په میدان جنگ کې د غنیمتو په ټولولو مشغوله سوه، خالد ابن ولید چې د دغه لحظې په انتظار ولاړ و او ویلي ده چې هغه غشي ویشتونکي چې دی یې نه پرېښاوه ولاړه، ژر یې خپله ټولۍ امر کړه چې دغه غره ته درځئ. اوس نه غواړي چې د غره تر شا و میدان جنگ ته ورسي، بلکې په خپله پر غره ورخیږي. هغه 10 نفره چې پر غره پاته وه هغو کوښښ وکړي چې د غشو په ویشتلو یې وګرځوي، مګر 10 نفره د پوره لښکر په مقابل کې څه کولی سي؟ خالد د خپلې ټولۍ سره غره ته وروختی. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او د هغه سره پاته ملګري ټول په شهادت ورسول. اوس غر د خالد تر تسلط لاندې سو او بیا د غره تر شا د جنگ و میدان ته ورداخل سوه. اوس د خالد ټولۍ د مسلمانانو د لښکر تر شا سوه. د مخه ټوله کفار د مسلمانانو د لښکر و مخ ته وه او اوس چې د غره تر شا ځینې کفار میدان جنگ ته ورتېر سوه، نو د خالد ټولۍ د مسلمانانو د لښکر تر شا سوه.
هلته ځینې مسلمانان په میدان جنگ کې غنیمتونه ټولوي او ځینې یې د پاته کفارو سره په جنگ مشغوله دي. دلته د خالد د سپرو ټولۍ نارې او پر مسلمانانو حملې شروع کړې. په دغه نارو سره هغه مات سوي مشرکان پوه سوه چې د جنگ په حالاتو کې بدلون راغلی. هغو هم پر مسلمانانو مخ را وګرځاوه. مسلمانان د شا د طرفه وهل کیږي او هغه مسلمانان چې د جنگ په اولو قطارو کې وه هغه نه دي خبر چې څه پیښه ده. محترمو ورونو، څرنګه چې فته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې پنځمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.